ګران اوریدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل ولسمشر غني کوو. ولسمشر غني د شانګهای په ناسته کې ویلي په افغانستان کې سوله د ټولو هیوادونو په ګټه ده. هغه خبرداری ورکړی چې د یوې کوچنۍ ډلې یعنې طالبانو تحمیلول په لوی اکثریت به د سیمې هیوادونو او افغانستان لپاره بدې پایلې ولري. سرور دانش د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي د امریکا له نوي حکومت څخه غواړو چې د افغانستان د سولې مذاکراتو روان بهیر باندې له سره کتنه وکړي. امرالله صالح د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د پاکستان د ویزو د تنظیم چارې خوشحال سادات ته وسپارلې. عبدالله د مصالحې علی شورا مشر عبدالله د ازبکستان پلازمېنې تاشکند ته تللی. عبدالله به په دغه سفر کې د دغه هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره وګوري. مشرانو جرګه د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي افغانستان کې د جګړې شدت لپاره پاکستان د کال 4 میلیارډه کالدارې حقاني شبکې ته ورکوي. طالبانو په یوه اعلامیه کې لیکلي د امریکا ټاکنې د دوی کورنۍ موضوع ده او د دوحې هوکړه افغانستان کې د جګړې د حل تر ټولو ښه لاره ده او له امریکایانو یې غوښتي چې دغې هوکړې ته ژمن پاتې شي. روسیې له افغانستان سره د کورونا وایرس د 5,000 ټیسټ کیټونو مرسته وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د عامه روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې وروستیو کې کورونا ناروغۍ یو ځل بیا مخ په زیاتېدو ده. منځ کې یو ښه خبر دا دی چې د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي د شاواروز بند د پروژې چارې په چټکۍ سره روانې دي چې ډېر ژر به بشپړ شي. عمران خان د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویلي پاکستان له افغان سولې بهیر ملاتړ کوي. افغانستان کې جګړه یوازې د خبرو له لارې حل کېدای شي. عمران خان زیاته کړې افغانستان کې د تاوتریخوالي کمېدل حیاتي ارزښت لري. کابل د پارک سینما د کابل ښاروالۍ له لوري د پولیسو په همکارۍ د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح په امر ونړول شوه. جو بایډن د امریکا د انتخاباتو ګټونکي جو بایډن ویلي د ټرمپ له لوري د ماتې نه منل د شرم وړ خبره ده. مارک اسپر د ډونالډ ټرمپ له لوري ګوښه شوی دفاع وزیر مارک اسپر ویلي ټرمپ تر پوزې راوستی و ډېر یو خودخوا انسان دی. او وروستی خبر دا دی چې د ننګرهار ولایت په حصارک ولسوالۍ کې د هېواد د هوایي ځواک یوه M-19 چورلکه رالوېدلې. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.